أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک و طرف ته حرکت کاوه، عبدالله ابن ابی وویل دغه اوس د ګرمۍ وخت او د حاصلاتو موسم دی. دا وخت د وتلو دپاره مناسب نه دی چې میوې پخې سوې او هوا یخه سوه، بیا به ووځو. دغه منافق دا کار قصدن کوي، غواړي چې نور خلق هم د ده د خبرو تر تاثیر لاندې سي او پاته سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر د تبوک پر طرف حرکت وکړي او عبدالله ابن ابی د خپلو نورو منافقانو په ملګرتیا د مدینې منورې پر طرف رهي سو. نو د ابی زوی منافق عبدالله په دې غذا کې ګډون او اشتراک ونه کوي. دی او د ده ملګري منافقان ټول پاته سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د تبوک پر طرف حرکت کاوه، پر مدینه منوره محمد ابن مسلمه الانصاري حاکم پرېښاوه او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ دپاره د ځان نائب او خلیفه حضرت علي رضی الله تعالی عنه پرېښاوه. منافقانو یوه اوازه واچول، هغه دا چې دوی به ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې علي رضی الله تعالی عنه پرېښاوه، د هغه سبب دا و چې د علي رضی الله تعالی عنه زړه نه غوښته چې دغه غذا ته ووځي. دغه آوازه په خلقو کې دونه نشر سوه چې تر علي رضی الله تعالی عنه پورې ورسېده. معلومه خبره ده چې په دغه آوازه سره حضرت علي رضی الله تعالی عنه خفه سو، نو یې خپله اسلحه واخیسته او په لشکر پسې ورهي سو او هلته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ولیدی ویل یا علي ولې راووتې؟ آیا ما ته د ځان خلیفه ونه ګرځولې؟ علي رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، خلقو ویل چې تا زه په دې سبب پرېښولم او د ځان خلیفه دې وګرځولم چې په ما کې دې دروندوالی او کاهلي ولیده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هیڅ کله داسې نه ده. آیا ته نه یې راځي چې و ما ته په هغه درجه کې سې لکه هارون چې و موسی ته و علیهم السلام، مګر تر ما وروسته نبي نسته. چې لفظ د حدیث شریف داسې دی: الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ورونو، کم وخت چې موسی علیه السلام د الله جل جلاله د ملاقات دپاره ولاړی، هارون علیه السلام چې د ده ورور و د ځان خلیفه یې وګرځاوه چې د موسی علیه السلام په غیاب کې د بني اسرائیلو د کارو مسؤوله وي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خپل قول کې یوه مهمه جمله د دې دپاره پر زیاته کړه چې خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول څخه بده استفاده ونه کړي یا غلط مقصد ځینې وانخلي. هغه دا: کم وخت چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام د ځان خلیفه وګرځاوه، په خپله هارون علیه السلام هم نبي و، نو به خلقو دا ویلی چې علي رضی الله تعالی عنه هم په دغه حدیث او په دغه مثال سره نبي دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اشتباه د لرې کولو او پورته کولو دپاره پر هغه خپل قول دا جمله هم زیاته کړه چې ویې فرمایل مګر تر ما وروسته نبي نسته. یعنی هو ته و ما ته په هغه درجه کې یې کم چې هارون علیه السلام
و موسی علیه السلام ته و فقط د نائب او خلیفه پر اندازه، مګر نبی نه یې. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه په دغه خبره راضي سو او بیرته مدینې منورې ته راوګرځېدی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په مدینه منوره کې پاته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنجشنبې په ورځ د مدینې منورې د شمال پر طرف د تبوک په نیت حرکت وکړي. ډېر لوی لښکر دی، 10,000 نفره دي. تر دې د مخه هیڅ کله د مسلمانانو لښکر په دونه شمیر او ډیرواله نه و وتلی. سره د هغه چې مسلمانانو خپل مالونه د دغه لښکر د تجهیزاتو او سامانو د پوره کولو دپاره په پوره صدق او اخلاص سره وشندل، خو بیا هم په لښکر کې د اوښانو او نفقې ډېره سخته کمی وه، تر داسې اندازې چې 18 نفره به په یوه اوښ سره شریکان وه. خپل د ضرورت سامان به پر بار کړی و، ځینې به په نوبت سره سپرېده او ځانونه بېهوسا کول، او ډېر ځله په لار کې د درختو د بلګو و خوړلو ته اړ سوه، حتی چې د بلګو د خوړلو څخه یې شونډان وپړسېده. نو ځکه و دغه لښکر ته جیش العسره ویل کیږي. او د هغه اصحاب کرامو څخه چې په صدق او ایمان سره مشهوره وه تقریبا 11 نفره پاته سوه او دې غذا ته نه ووته، چې یو د هغو څخه ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه. لښکر حرکت وکړي او رهي سو. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه وایي نن پسې ځم سبا پسې ځم. په دغه نن او سبا کې لښکر ډېر لرې ولاړی او ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه پاته سو. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه 2 ښځې درلودې. څرنګه چې موسم د ګرمۍ و په دغه وخت کې دوی په خپلو باغو کې ژوند کاوه او هرې ښځې هلته هغه د دوی په باغ کې د خپل ځان دپاره عریش درلودی. عریش په عربي کې و بېسره مناته ویل کیږي یا بېسره خیمه چې شاوخوا یې پردې راګرځولې وي او سر یې لس وي، دغه ته عریش وایي. نو یوه ورځ ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه کور ته راغلی، ویلې ده چې دواړو ښځو یې د عریش شاوخوا مځکه او پاشي کړې ده او په دغه وخت کې هغه نوی ګل میوه هم رسېدلې وه، یعنې هغه اولې میوې پخ سوي وې، هغه میوه هم پرته ده. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی. مځکه او پاشي ده، هوا یې یخه کړې ده، د څښلو دپاره یخې سوي اوبه پرتې دي، اول ګل میوه راوړه سوې ده، د خوړلو دپاره خواړه تیار دي. دواړو ښځو یې د هغه وخت پیشن کړی دی، لباس او ځانونه پاک کړي دي. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه چې دا حال ولیدی د خپل ځانه سره یې وویل سبحان الله، یا ابا خیثمه ته په سایه او یخو اوبو کې یې، د 2 ښځو په مابین کې یې، شاوخوا میوې درته پرتې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دشت او ګرمۍ کې، په سفر او مزلو کې، په لوږو او توندو کې دی. دا عدل او انصاف نه دی. څنګه کېدای سي چې یو سړی د مؤمن او مسلمان وي او په دې کار دې راضي وي؟ حمید بابا په پښتو کې په دغه باره کې یا پر دغه مضمون برابر ډېر اشعار ویلي دي چې یو شعر یې دا دی: سزاوار د هر ستم او هر پیغور یم، چې میار په سفر تللی زه پر کور یم. نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه قسم یاد کړي، ویل والله دغه عریش ته نه در ننوځم تر څو زما د سفر دپاره بوده او خوراکه را برابر نه کړي چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهي سم. واقعا هم ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه و هغه عریش ته نسو ورداخل او د ده د سفر دپاره بوده او خوراکه برابر سوه. فورا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهي سو. عادتا لښکر چې یو څه تګ او مزل وکړي بیا په یوه ځای کې د راحت دپاره اړوي، مګر ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه بې له اشد ضرورته نه اړوي او نه پاته کیږي، پرله پسې تګ کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې په لښکر کې به ګرځېدی،
د خلقو د حالاتو معلومات به یې کاوه. دا ور معلومېده چې څوک پاته دي یا د لښکر څخه خو به څوک نه وي ورک سوی. ورونو، زموږ دپاره دا هم یوه د غور او دقت موضوع ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دا ور معلومېده چې د 10,000 نفرو څخه څوک نسته یا څوک ورک سوی دی. د هغه طلب به یې کاوه چې څه سو، کم تکلیف خو به په لار کې نه وي ورته پېښ سوی. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحابو پر ساتنه او سلامتیا حرص او کوشش و. نو دا ور معلومه سوه چې په لښکر کې ابو خیثمه، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع او د اصحاب کرامو څخه څو نفره نور نسته. خلقو پر دغه پاته سوو خلقو عیب ویل شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عیب مه پر وایاست. هر یو که په دوی کې ښه او د خیر سړی و هغه به الله جل جلاله راولي، او که بل قسم و الله جل جلاله ځینې فارغه او بېغمه کړلاست. خلق په دغه خبرو کې وه چې د لرې څخه یې یو نفر ولیدی چې پر اوښ سپور دی او په لښکر پسې رارهي دی. دا معلومه خبره ده چې د لرې څخه څوک نه پیژندل کیږي. نو هر یوه د ځانه څخه ګمان کاوه چې دا به فلانی وي. هغه بل به ویل یا فلانی یې بولم، بل به ویل شاید فلانی وي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل کن ابا خیثمه. پس له لږه وخته هغه نفر را نږدې سو. خلق ویل یا رسول الله هو دغه سړی ابو خیثمه دی. خیر، ابو خیثمه لښکر ته راورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره یې ولیده، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته په قهر و او شدیده خبره یې ورته وکړه. هغه دا چې ویې فرمایل اولا لک یا ابا خیثمه، اولا لک یا ابا خیثمه. ابو خیثمه عذر وایي، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په تکرار سره دغه جمله ورته وایي اولا لک یا ابا خیثمه. مفسرین د اولا لک ترجمه داسې کوي چې هلاک ته یې نږدې کړې یا ابا خیثمه، یعنی قریبه و چې هلاک سې که د الله جل جلاله رحم نه وای در باندې سوی. او بیا نبی الرحمه صلی الله علیه و وسلم عفو ورته وکړه، بلکې د خیر دعا یې هم ورته وکړه. نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه د دغه خپل عدل او صحیح قضاوت د برکته د الله جل جلاله د عذاب څخه خلاص سو. لښکر رهي دی، په لار کې و حجر ته ورسېده. حجر د یوه ځای نوم دی چې مدائن صالح هم ورته ویل کیږي، او دغه ځای د صالح علیه السلام د قوم چې سمودیان دي د استوګنې ځای و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر دغه حجر د باندې خیمې ودرولې. اوس د مسلمانانو سره اوبه هم نسته. نو مسلمانان ولاړه د هغه ساحانو څخه یې اوبه راوړې چې په دغه حجر کې موجود وه. په دغه اوبو سره یې اوړه خیشته یا لانده کړه، او نور هم د خپل ضرورت دپاره دغه اوبه استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته معلومات نه وه چې دغه اوبه یې د کومه ځای څخه راوړي دي. بیا په وروسته کې معلومات ورته وسوه چې دغه اوبه د حجر یا مدائن صالح څخه راوړل سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په قهر سو، ځکه هغه قوم چې دلته اوسېدی هغه سمودیان وه، او پر هغو د الله جل جلاله قهر او غضب نازل سوی و. د الله جل جلاله لعنت پر سوی و، او الله جل جلاله د دوی په کورو او ځایو کې اوسېدل منع کړي وه. الله جل جلاله د سورت ابراهیم په 45 نمبر آیات کې فرمایي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لكم کیف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. یعنی تاسې د هغو کسانو په کورو کې اوسېدلاست چې پر خپلو ځانو یې په کفر او ګناهو سره ظلم کړی و، او تاسې ته ښکاره سوه چې موږ په هغو څنګه کار وکړي، او تاسې ته موږ مثالونه بیان کړي دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه قوم د هر شي استعمالول منع کړه.
که د دوی اوبه وې که کورونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټوله هغه اوبه چې د حجر څخه مو راوړي دي چپه او توی کړي، او هر هغه اوړه چې د حجر په اوبو خیشته یا لانده سوي دي و اوښانو ته ورکړي، د هغه څخه د مسلمانان خوراک نه کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای څخه د بارېدو امر وکړي او ویې فرمایل که تاسې د هغو خلقو د کورو سره تېرېدلاست چې پر خپلو ځانو یې ظلم کړی دی، چابک تېرېږئ، مخان مو پټ کئ او ژاړئ، د پاره د دې چې تاسې په هغه مصیبت او آفت اخته او مبتلا نسئ کم چې دوی په اخته سوي وه. نو دا زموږ دپاره سنت سوه او سنت دی چې پر هغه قوم یا هغه منطقه تیریږو کم چې الله جل جلاله خسف کړي یا هلاک کړي وي، موږ باید تر هغه ځای ژر او په چابکي سره تیر سو، مخان پټ کو او دا دعا وایو اللهم لا تجعلني من القوم الظالمین. خیر لشکر تر حجر تیر سو، مګر اوس اوبه نه لري. هغه اوبه چې یې د حجر څخه راوړي وې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر چپه او توی سوې. مسلمانان د اوبو د نه درلودلو په سبب په تکلیف سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په شکایت ورغله، ویل یا رسول الله هیڅ اوبه نه لرو، 10,000 نفره لشکر دی او اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه. اصحاب کرام وایي والله په آسمان کې هیڅ اوریځ نه وه، خو اوریځې پیدا سوې او سره یو ځای سوې. باران په اورېدلو شروع وکړه، صحابه کرامو غسلونه وکړه، اوبه یې وچښلې او خپل لوښي یې ټوله په ډک کړه. او بیا چې دوی د دې ځای څخه رهي سوه پر ټوله لار باران نه و سوی بې له هغه ځای څخه چې دوی هلته اړولي وه. الله لره دې پاکي وي، فقط د دوی د ضرورت د لرې کولو دپاره یې باران پر واوراوه او نوره ټوله لار وچوه. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. امام احمد د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي د تبوک په غذا کې د خلقو خوراکي مواد خلاص وه او په لوږه اخته سوه. نو ویل یا رسول الله که ته اجازه راته وکړې چې موږ د خپلو اوښانو څخه ځینې حلال کو او ویې خورو. تاسې ته د مسلمانانو د اوښانو کمی هم در معلومه ده چې څو نفره به د خپلو سامانو د وړلو دپاره په یوه اوښ شریکان وه، او اوس د لوږې څخه د دغه اوښانو د حلالولو اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل حلال یې کړئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله که دوی اوښان حلال کړي د سامان د وړلو دپاره مو حیوانات کمیږي، ته دوی امر که چې هغه لږ خواړه چې د دوی سره پاته دي هغه دې راوړي، او بیا ته د برکت دعا ورته وکړه، شاید الله جل جلاله دغه د دوی په خوړو کې برکت واچوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم امر وکړي چې یو فرش اوار کړي او ویل ستاسې سره چې کم خواړه پاته دي هغه راوړئ. چا یو موټ جواري را اخیستې وه، چا یو موټ خرما راوړه، چا د ډوډۍ یوه ټوټه را اخیستې وه، پر دغه فرش یې ایږدي. څو پر دغه فرش د خوړلو لږ شیان کښېښول سوه، د ټوله لښکر سره دغه پاته وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه او د لښکر خلقو ته یې ویل په خپلو لوښو کې دغه خواړه وړئ، هر یو راځي خپل لوښی ډکوي او ځي، تر څو په لښکر کې داسې لوښی نسو پاته چې ډک یې نه کوي، او ټولو هم تر ماړه نسه وخوړه، خو بیا هم پر دغه فرش خواړه پاته وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله. هر بنده چې په دغه کلمه کې شک ونه لري د الله جل جلاله سره به نسي ملاقي چې د هغه څخه د جنت پټ کړه سي. یعنی هر هغه څوک چې پر دغه کلمه په صدق او اخلاص سره ایمان ولري هغه به جنت ته ځي، البته د ګناهو تر عذاب وروسته. دا هم
د رسول الله صلی الله علیه و وسلم معجزه وه. ورونو تاسې کولی شئ چې د دغه کتاب یا فتو څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم معجزې راوباسئ او په یوه کتابچه کې یې جلا ولیکئ، نو به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د معجزو یوه ډیره لو مجموعه ولرئ. خیر، لشکر د تبوک پر طرف رهي دی، خو ابوذر رضی الله تعالی عنه کرار تر شا کیږي. څو دونه تر شا سو چې نور نو نه معلومه دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لشکر د افرادو معلومات کاوه چې څوک نسته یا څوک پر لار پاته سوي دي، معلومه سوه چې ابوذر رضی الله تعالی عنه په لشکر کې نسته. ځینو کسانو پر ابوذر رضی الله تعالی عنه عیب ویل شروع کړه، ویل زموږ سره وو او تر شا پاته سو، دنیا ورکش کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل داسې مه وایاست، که په ده کې خیر و الله جل جلاله بې راولي، او که غیر د دغه څخه و الله جل جلاله ځینې فارغه کړلاست. اوس نو ابوذر رضی الله تعالی عنه ته څه پیښه ده چې تر شا پاته سو؟ هغه دا چې هغه د ده اوښه چې دی پر سپور و هغه ناجوړه او مریضه سوه، کرار ځي. ابوذر رضی الله تعالی عنه چې هر څه کوښښ وکړي چې اوښه یې د لشکر سره یو ځای ولاړه سي، خو هغه مریضه ده نسي تلای، نو خود کرار تر شا کېدی، څو تر سترګو نهام سو. بالاخره اوښه و داسې حال ته ورسېده چې هیڅ نسي تلای، پرېوته. ابوذر رضی الله تعالی عنه هر څه کوښښ کوي چې ولاړه یې کړي، خو هغه د ولاړو نه ده، او پیاده تګ هم سخت او مشکل دی، ځکه تبوک ډېر لرې دی. اوس ابوذر رضی الله تعالی عنه په حیرت کې دی چې بیرته مدینې منورې ته ولاړ سم او که پر پښو په لشکر پسې رهي سم، خو دواړه کاره سخت او مشکل دي، ځکه که مدینې منورې ته ولاړ سي د جهاده څخه پاته سو، او که په لشکر پسې پیاده ځي ډېره زیاته لار ده، او دغه سامان چې ورسره دی څه په وکړي؟ خو په آخر کې ابوذر رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړه چې په لشکر پسې به پیاده ځم. اوښه یې پر دغه ځای پرېښول، هغه سامان او خوراکي شیان چې پر اوښه بار وه دونه یې ځینې راواخیسته چې ده وړلی سوای. نو پلنډه په شا په لشکر پسې پیاده رهي سو. نور ټول لشکر سپاره دي، هو ځینې اوښان داسې وه چې یو اوښ به په 3-4 نفرو شریک و، خو اقلا د دغه نفرو سامان به پر هغه اوښ بار و، او یوه به په نوبت سره خپل ځان هم هوسا کاوه. خو پر مخ پیاده نفر په لشکر کې نه موجود چې خپل خواړه دي هم پر اوږو ورسره اخیستي وي، بې له ابوذر رضی الله تعالی عنه څخه چې پیاده په لشکر پسې رهي دی او پلنډه یې هم په شا ده. لشکر پر لارې د استراحت دپاره اړوي، خو ابوذر رضی الله تعالی عنه پرله پسې تګ کوي، آرام او استراحت نه کوي. غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا جهاد وکړي او د جهاد څخه پاته نسي. څو لشکر ته ورنږدې سو، خلقو د لرې څخه ولیده چې یو نفر تر شا پیاده او پر پښو پسې ورهي دی. خلق په تعجب کې سوه چې په دې ګرمي او وچ دشت کې یو نفر څنګه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.